سلامونه. په لندن کې د بي بي سي پښتو ټلویزیون ته ښه راغلاست. زه سنا صافی یم د نن له خبري سرټکو سره. د کندوز جګړه. افغان حکومت وایي امنیتي ځواکونو ښار بیرته نیولی. جګړه لا هم روانه ده. په همدې اړه اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله اورو وایي کندوز کې د پوځي تېروتنو پلټنه دې وشي. او د اداري فساد ختمولو ژمنه. آیا د ملي یووالي حکومت پکې پاتې راغلی؟ ځانګړی رپورټ پرې لرو. ستړي مه شئ. افغان چارواکي وایي کندوز یې بیرته خپل لاسته کړی او ځواکونه یې له طالب وسلوالو سره اوس هم په جګړه لګیا دي. تېره شپه د درنو هوایي ګزارونو وروسته طالبان له ښاره ووتل، خو سهار کله چې افغان پوځیان ولایتي مرکز ته دننه شول، طالبانو بیا چپاو وروړ. ټوله ورځ دغلته د سختو جګړو رپورټونه را رسېدل. سید عبدالله نظامي تازه حال لري. 3 ورځې وړاندې په دې څلور لاري طالبانو خپل بیرغ پورته کړ، کندوزي ونیوه. دا یې 4مه ورځ وه چې حالات پکې بیا واوښتل. د کندوز د پولیسو مشر همدلته ځان ښیي او د بایللي کندوز د بیرته ګټلو ګواهي ورکوي. 11 بجې زموږ عملیات پیل شو او الحمدلله د نورو ځواکونو په همکارۍ مو وشو کولی چې د ښار ټولې سیمې له جنګیالو پاکې کړو. همدا اوس موږ د ښار په څلور لارې کې ولاړ یو او د کندوز ښار خلکو ته ډاډ ورکوو تر څو خپل ژوند په عادي ډول پر مخ بوځي. خو کندوز که طالبانو بې له درنې مرګ ژوبلې ولکه کړ، حکومت په اسانه هغسې ونه شو کړی. نن کرۍ ورځ د ښار په بېلابېلو څنډو کې تودې نښتې وې. دغه ښار ته د افغان پوځیانو له دننه کېدو څو ساعته وروسته طالب وسلوالو یو وار بیا بریدونه پیل کړه، څه چې د کور په کور جګړې خبره کیږي. شیبه وړاندې مې کندوز مشتو سره خبرې وکړې. هغوی ویل د ښار په هرې کوڅې کې جګړه روانه ده. سهار طالبان له ښاره وتي وو خو بیرته ښار ته راغلل او په جګړې یې پیل وکړل. په دې جګړې کې ځمکنیز او هوایي ځواکونه هم ګډون لري. کندوز ته له کابله ورغلې لاره هم د ورڅیرمه ولایت باغلان په ځینو سیمو کې پرېږده. افغان چارواکي وایي ګامونه یې ځکه ورو دي چې نه غواړي ولسي خلک په جګړو کې زیانمن شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني لا وړاندې اټکل کړی و چې ځواکونه به یې په دې کال کې له ډیرو امنیتي ننګونو سره مخ وي. خو دلته په کابل کې دا اټکل نه کېده چې د کندوز په څېر یو ستراتیژیک او مهم ولایت دی په دې حالاتو کې د طالبانو لاس ته ولویږي او د افغان ځواکونو په لاس یې د بیرته نیولو تمې هم لږې وې. سید عبدالله نظامي، بي بي سي، کابل. په همدې تړاو اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله چې امریکا کې په رسمي سفر بوخت دی، بي بي سي ته یې وویل چې دمګړی باید هغو ننګونو ته ځواب ووایي چې د کندوز د خلکو او افغان حکومت مخې ته پرتې دي. اوس مهال مهمه ده چې د خپلو امنیتي ځواکونو ته شا یو موټی ودرېږو او هغه ننګونو ته ځواب ووایو چې د کندوز وګړو او د افغان حکومت مخې ته پرتې دي او د پاتې پلټنه وکړو. نو تاسې دا منئ چې تېروتنې شوي؟ هو، په دې ډول چې طالبانو کندوز ونیو، هغوی د جبهې کرښه ماته نه کړه او ډېر اسانه یې ښار ولکه کړ. د طالبانو دا پرمختګ داسې وخت کېږي چې امریکا افغانستان کې د خپل ځواک راتلونکي په اړه فکر کوي. تاسې د امریکا مشرانو ته دلته په نیویارک کې څه ویل غواړئ؟ زه وایم موږ په ګډه ډېرې لاسته راوړنې درلودې. اوس د مسؤلیت ډېره برخه د افغانانو په غاړه ده چې امن خوندي کړي. خو لا هم تر یوې مودې ملاتړ ته اړ یو. کابل کې دفاع وزارت بیا وایي د دې وس لري چې حالت ژر کابو کړي، خو د ولسي زیان د مخنیوي په پام یې ځواکونه هوایي او ځمکني عملیات په احتیاط کوي. ویان دولت وزیري بي بي سي پښتو ټلویزیون ته ویل ژر به د کابل کندوز لاره خوندي شي. کندوز کې د حکومت ماته له هغه څه سره هم تړلې یادېږي چې ادعا کېږي ځایي حکومتي ملیشو ولسي خلک ځورول او خپل سري کورواکۍ وی. تېره شپه په 11 بجې باندې عملیات پیل شوه. 4 بجې د سهار ټول قندوز ښار ونیول شو. زموږ قوتونه په قندوز ښار کې دي، هلته تصفیه روانه ده او ګوري چې که چېرته مخالفین په کوم سرای یا په کوم سراچه یا په کوم ځای کې پټ شوي وي هغه هم ونیسي، د قانون منګولو ته وسپاري. ولې کندوز وبایلل شي؟
خبره ده چې په افغانستان کې جګړه ده، دا جګړه 15 کاله تر نږدې 40 کاله جګړه ده. د دې تر شا استخباراتي لاسونه دي، بهرانیان ورسره مرسته کوي، عربان، چچنیان، یغوریان، ازبکان، پنجابیان، دا ټول د دې مخالفینو سره یو ځای جګړه کوي. هر 10 نفره چې وژل کیږي 4-5 نفره پکې بهرانیان دي. دوی تمویلوي، دوی تجهیزوي، دوی ښوونه روزنه ورکوي، دوی ټپیان تداوي کوي. ویل کېږي په کندوز کې د ځایي خپلسرو ملیشو له لاسه خلک په تنګ شوي وو او طالبانو ته یې لار ورکړه چې ګویا په کندوز ښار د برید وکړي د خلکو د تنګولو په اړه او دغلته د ځایي ملیشو په اړه ستاسې دریځ؟ کاملا منګه وسلوال پاوز د دفاع وزارت، ملي دفاع وزارت قطعا ملیشې نه مني. یعنې تاسې منئ چې هلته خپلسري ملیشې شته؟ په افغانستان کې خو تاسو معلومه ده چې 40 کاله جګړه تېره شوې، مشکلات شته دی. دا مشکلاتونه موږ سترګې نه پټو، مګر مسله دا ده چې زموږ پالیسي دا ده چې موږ چاته اجازه نه ورکوو چې ملیشې جوړې کړي یا د ډلې جوړې کړي په خپل سر باندې بدون د وسلوال پوځ نه، چې بیرون د وسلوال پوځ نه دوی ډلې ټپلې ولري. د بغلان او د تخار او د هغو سیمو چې هلته اوس هم جګړې روانې دي، هلته ستاسې د ځواکونو چلند څنګه دی؟ جګړې څه ډول روانې دي؟ په بغلان کې ګوره زموږ د قطاع ټول په بغلان کې هغه تاسو لیدلی دي چې په سلګونو په زرګونو زموږ ګاډي او ټانکونه زرې پوشونه او قطاع هلته دي. نو تاسو په دې باندې باور ولرئ چې کندوز به هم تصفیه کېږي انشاءالله، او بغلان کې چې کوم مخالفین دي هغه به هم تصفیه کېږي. موږ ته ډېره اسانه ده چې د بغلان په لاره باندې چې کوم مقاومت و هغه د الوتکو نه بمبارد کړو یا په ټانکونو باندې یا په توپونو باندې وولو. خو زموږ لپاره دا مهمه ده چې ملکي تلفات رامنځته نه شي. د کندوز تازه حال او نور نړیوال او کورني خبرونه مو پر راډیو او آنلاین هم موندلی شئ. پته یې ده BBC پښتو ټکی کا. او د نړۍ په نورو خبرونو کې راپورټونه وایي روسیې په سوریه کې نوي هوایي بریدونه کړي دي. امنیتي سرچینې وایي هدف یې د هیواد په شمال لویدیځ کې اسلام پالي یاغیانو، خو دا خبر په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې. تمه ده روسیه او امریکا نن سره وغږیږي چې یقیني کړي ځواکونه یې د سوریې په عملیاتو کې یو بل سره ونه نښلي. ایران وایي تېره اونۍ په سعودي کې د حج پر مهال د مړو شوو وګړو شمېر 2 برابره شوی دی. چارواکي وایي فکر کوي چې 440 ایراني حاجیان دې مړه شوي وي. سعودي چارواکو د ټولو مړو شوو کسانو شمېر 209 وښود. ایران پر سعودي تور لګوي چې یو څه پټوي او وایي اصلي شمېر تر زرو هم اوړي. د چین په ګوانشي کې چارواکو د یوې بلې چاودنې پلټنه پیل کړې ده. دغلته پرون هم څو بمونو 2 کسان ووژل، 2 تنه اوس هم ورک دي. دا وروستۍ چاودنه په لیوچونګ کې یوې 6 پوړیزه ودانۍ کې شوې. همدغلته پرون 12 جلات چاودنې هم وشوې. پولیسو یو مشکوک کس نیولی دی چې ګمان دی خلکو ته یې په پوسته کې بمونه لیږلي وو. او په کاناډا کې ساینسپوهان وایي په کمکینی خو بکټریاو سره تماس کولی شي په زړښت کې د سالنډۍ مخه ونیسي. څېړونکو موندلي چې په ماشینونو کې په ماشومانو کې 4 ډوله بکټریاو کمښت د دې سبب کیږي چې په 3 کلنۍ کې په سالنډۍ اخته شي. دوی دې پایلې ته د پوستکي او د ناروغۍ پر مهال د شغیدونکي سینې له ازموینې وروسته رسیدلي دي. سالنډي د تنفسي جهاز له خارښت او سوځېدو پیدا کیږي. په یاد به مو وي چې یو کال وړاندې د ملي یووالي حکومت د اداري فساد غم خوړلو ژمنه وکړه، خو دا دی کال تیر شو، ډیریو ته هغه ژمنه پوره نه ښکاري. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي بیا پر هغې خبرې چې پخوا هم څو وارې اورېدل شوې ټینګار کړی. د نړیوالو مرستې نورې افغان حکومت ته په شرط ولاړې دي. اولیا اطرافي جزئیات لري. 4.5 کیلومتره یا 15 کیلومتره 90 میلیونه ډالره پانګونه کړې په دې هیله چې په یو عصري ښارګوټي کې لوکس اپارتمانونه جوړ کړي. خو څنګه چې خښته پر خښتې ایښې په لسګونو لاسلیکونه یې د زړه په وینو اخیستي. ان د ژورو اړیکو هم کار نه دی اسانه کړی. د یو ځای څخه یو وزیر تبدیل سی بل وزیر راسي، نو یقینا هغه داسې فکر کوي لکه دا بل سړي چې دلته کار کړی دی داسې فکر کوي چې دا یو مشکل پیښ دی او هغه سړی بیا راګرځي د سره بیا یو تفتیش شروع کېږي. د قضیې ټوله بیا بررسي کېږي، د سره به هغه ته ټوله ګزارش ورکوي. نو دا مشکلات دي. له میلیونر مومند نیولې تر بېروزګاره ځوانانو پورې ټول له اداري فساده په غاو دي. یو وخت کاري قدرونو ته اړتیا وه تر څو د افغانستان حکومتي اډانه پر پښو ودروي،
خو اوس چې زرګونه ځوانان لوستي او مسلکي سوي ډیرو ته کار نه پیدا کیږي. 28 کلن احمد 14 کاله زده کړې کړي او کورنۍ یې د ګټې په تمه ناسته ده. فورمې مې ډکې کړې، راته ویل انتظار اوسه، موږ زنګ درته وهو، خو تر اوسه هیچا زنګ نه دی راته وهلی. دې کمیټې 2 وزارتونه ارزیابي کړي چې فساد پکښې لیده کیږي. په معارف وزارت کې 55 سلنه ښوونکي له معیاره کښته دي. په خارجه وزارت کې ازموینې نمایشي او کارونه فرمایشي. مشکلات خود حکومت بدون شک داره. بېشکه چې حکومت ستونزې لري، خو تر اوسه مو نه دي لیدلي چې لوړپوړي چارواکي دې محاکمه شوي وي. په لوړپوړو کسانو هم نیوکې شته، د پخواني حکومت پر چارواکو هم او د اوسني هغه پر چارواکو هم، خو متاسفانه تر اوسه هم له دغو کسانو سمه پوښتنه ګروېږنه نه ده شوې. د افغانستان سره د نړیوالې ټولنې اړیکه په اداري فساد پورې تړلې. دولت له نړیوالې ټولنې سره ژمنه کړې چې د فساد ریښې به باسي. که مرستندویان حس کړي چې دولت د فساد په وړاندې عملي او منظم ګامونه نه پورته کوي، بیا به د اروپا د ډیرو مالیه ورکوونکو او سیاستوالو لپاره سخته وي چې په افغانستان کې پاتې شي. یونس مومن په تیرو 2 کلونو کې یوازې 2 بلاکونه جوړ کړای سوه. د دې ښارګوټي د جوړولو لپاره لاسلیکونو ډیر تاو راتاو کړ، خو د هغې ورځې په تمه دی چې روڼتیا له دولتي ادارو نه د فساد دوړې پورته کړي. اولیا ترافي، BBC کابل. سپورتي خبرونه کې په تیر یوه ساعت کې د استرالیا کرکټ ادارې تایید کړه چې بنګلادیش ته خپل سفر لغوه کوي. دوی دغلته د امنیت او خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. تمه وه دې سفر کې دوی 2 ټسټ لوبې کړې وای چې لومړۍ به یې په شنبه وه. چمپیونز لیګ لوبو کې پرون مانچستر یونایټډ وولفسبرګ په 2-1 مات کړ. په بله لوبه کې د مانچستر سیټي سرګیو اګویرو وروستۍ پنلټۍ مرسته ورسره وکړه چې خپل جرمن سیال بغوسیا منکن بلادباخ مات کړي. نن شپه د یوروپا لیګ پیلېږي چې 12 غاړې به سره لوبیږي. کریستیانو رونالدو بیا بیګا ریال مادرید لپاره مالمو پر وړاندې 2 ګولونه وکړل او د اروپایي اتلولیو لیګ یې ترې 2-0 وګاټه. دې سره یې د ګولونو شمېر 323 ته ورسېد. دا په دې معنا ده چې اوس رونالدو لکه راول ګانزالس د دې کلب تر ټولو ډېر ګول وهونکی دی، خو جالبه ده چې له راوله یې کمې 400 لوبې کړي دي. یو سویسای تلویزیون ادعا کوي چې فیفا د روسیې او قطر نړیوال جام لوبو لپاره د $2 میلیونه په ارزښت د ټکټ پلورلو تړون بې له دې چې سمه پروسه یې اجرا شي کړی و. دا رپورټ وایي یوه کمپنۍ چې له دې تړونه یې سمه ګټه کړې انفرنټ نومیږي او مشر یې هم د فیفا د پخواني مشر سپ بلاتر وراره فیلیپې بلاتر دی. سپ بلاتر اول منلې وه چې همدې پروګرام سره مرکه وکړي، خو وروسته یې وکیلانو ترې منع کړ. او د خپرونې د پای شیبې دې نوښه ده چې داسې څه در وښیم چې خپل درد مو درنه هیر شي. دغه تږی هلاک پړانګ خوارکی هغه وخت په دیګي کې بند پاتې شو چې اوبو لپاره یې سر ورننه ایست. همداسې حک پک یې دیګی د 5 ساعتونو لپاره پر سر و. خو غم مه کوئ، د هند په راجستان کې د څارویو د خوندیتوب ادارې چارواکي په منډه ور ورسېدله او بې له دې چې سر ترې پرې کړي دیګی یې ترې وایست. په رڼا ورځ چې د بخت کوټه شي همداسې وي. خوارکی. نو دا خبري خپرونه مو همدلته پای ته رسېږي. زموږ دا او نورې خپرونې د 24 ساعتونو لپاره زموږ پر ویب پاڼه bbc.pashto.com باندې لیدلی شئ. هلته د افغانستان د حالاتو ترڅنګ د نړۍ تازه خبرونه، ویډیوګانې، ځانګړې مرکې، د مهمو پیښو انځورونه او ډېر نور ورځني، کورني او بهرني خبرونه لیدلی، لوستلی او اورېدلی شئ. که د ژورنالیزم مینوال یاست، ستاسو دپاره یوه پاڼه لرو، نو زموږ پاڼې ته تللی شئ او د ژورنالیزم پر پاڼې کلیک کولی شئ، خپل د خوښې مطالب پکې موندلی شئ. نو خپرونه مو همدومره وه، بل هغه مو سبا ده چې د ماښام په 5 بجو خپرېږي. ښه وخت.